السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، دا ویډیو سپیشل د یو خلکو لپاره ده کوم خلک چې مسافر دي. مسافر یعنی هغه خلک کوم چې په بار ملکو کې دي او خپل کور ته ټلیفون کوي او د چرپوي دي او ډېر خلک داسې دي چې مثال هغه کور ته ټلیفون کوي په خپل مسنجر باندې، خپل فیسبوک باندې، خپل واتس اپ باندې، خپل سکایپ باندې. او ډېر خلک داسې دي مسافر د یو ځای د دوه ځای باندې هغه بار ملک مثال کار کوي او فارغ کاږي او خپل کور ته سکل د ټلیفون کې خپل پلار ته هغه پلار سپین ږیری و، هغه ټلیفون مثال ټچ ټلیفون نه وي، جنې هغه ته سکایپ مسنجر معلوم نه وي، د چې د بټمو موبایل وي او هغه درته نه معلومیږي. نو نن به دا ویډیو د مسافرو لپاره وي او دا ویډیو تاسو خپل ټولو مسافرو ته رسوي، هغه په څه رقم باندې شیر کولو باندې. نو یو اپلیکیشن به درخم په هغه تاسو خپل ملګري ته ټلیفون کولای شئ، خپل کور ته ټلیفون کولای شئ، بالکل مفت لیک کار کې وو مسنجر هغه کیږي په اپلیکیشن کې هغه کار د مثال کنکلیزم کوي کړای شي. صحیح هغه کار به شي دا هغه تاسو ته خبرو په 2 منټه کې درخایم. نو کوم ویډیو کې ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیو لپاره تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان. راځي شروع. ګرانو ملګرو، دلته پرون ما ویډیو اپلوډ کړی و د بلوګر په اړه باندې. که هغه ویډیو تاسو لایک کړی وي خو ښه به یې، کم نه لایک کړی لایک یې کوئ. ولې ما یو شرط اوس که 500 لایکونه پرس یې بیا زه تاسو سره مخکې بله ویډیو شیر کوم د بلوګر په اړه. نو که 500 لایکونه پرې کېږي بیا به تاسو ته د بلوګر ټول معلومات درکم او څرنګه موږ روپۍ ځینې ګټو هغه معلومات هم تاسو ټول درکم. مننه. د دغه بعد د ملګرو تاسو یو اپلیکیشن درښایم چې د هغه اپلیکیشن تاسو خپل کور والو ته خپل که په افغانستان کې، پاکستان کې، په امریکا کې، په انډیا کې، د دنیا په هر ملک کې که چاسو ته ټلیفون کړئ کولای شئ او بالکل اسانه، بالکل فری، داسې بالکل فری ده. د دغه اپلیکیشن لپاره که تاسو سره سیم نه وي، بې سیم هم دا کار کوي خو نت باید ضروري وي، د سره انټرنیټ کوم د هغه باید ضروري وي. اپلیکیشن پینک په نامه باندې یو اپلیکیشن ده چې دا اپلیکیشن موږ خلاص کړو. د دغه اپلیکیشن موږ د دنیا هر ملک ته ټلیفون کولای شو. صحیح ده. ټلیفون داسې نه ده چې بالکل به فری وي. سلیپ د موږ لپاره لږ کار ده، هغه کار ستاسو درښایم. ستاسو به اول کار چې کوي، کار به تاسو چې کوي، کار به تاسو د ورځې دا کومې پیسې دي هغه به تاسو زیاتوئ. دا ایمار پیسې کومې دي هغه دغه دي 0.02 ایما پیسې دي هغه اوس دي. که دلته تاسو وګورئ ما ته دا روپۍ کوم راغلی هغه ما ته دغه راغلی چیک ان ډیلی د ورځې تاسو ته 1.0 سنټ درکوي. صحیح ده. که تاسو د ورځې یو اپلیکیشن خلاص کړئ او په دغه باندې کلیک وکړئ په دغه باندې تاسو ته 1.0 سنټ درکوي. صحیح ده. او که ویډیو وګورئ واچ ویډیو هغه بیا تاسو ته 0.2 سنټ درکوي. صحیح ده. د هغه بعد ضرور شی ده هغه ډېر روپۍ تاسو درکوي، هغه ده د موږ او تاسو انوایټ فرینډز ټو جوین. یعنې که موږ خپلو ملګرو ته انوایټ کړو دغه اپلیکیشن د هغه موږ ته 0.3 ډالر راکوي، سنټ نه. دا ته ګوره سنټ دې ته وایي، دا سیس لیکلی وي او دې ته وایي ډالر. دغه موږ ته 0.3 ډالر راکوي که موږ یو ملګری د دغه جا چې دا اپلیکیشن انسټال کړي. دا هر چاته نه ورکوي، دا یو خلکو ته ورکوي چې څوک د ما له لینک نه دغه اپلیکیشن انسټال کړي، د ما له لینک دا اپلیکیشن انسټال کړي او دا کوډ پکې ووږي. بیا دلته واضح لیکلي دي. صحیح ده. چې both your friends and yourself will get 0.2 dollars once the new account has been activated. دغه مطلب دغه ده که ستا یو ملګری لکه تو چې زما ملګری وي، که هغه ملګری له دغه ستا له لینک نه یو اپلیکیشن دغه اپلیکیشن کوم دا انسټال کړي او دا کوډ پکې وږي هغه به 0.3 ډالر درته ورسي. په 0.3 ډالر باندې یعنې 0.3 ډالر باندې دی تقریبا 2-3 منټ غږېدای چې 2-3 منټ ټلیفون کولای شي. صحیح ده. نو که غواړئ تاسو ته 0.3 ډالر درسي نو دغه په ډسکرپشن کې زما لینک ورکړی ده، له هغه ځایه چې دا اپلیکیشن انسټال کړئ بیا به تاسو ته روپۍ درسي، که نه د هغه پرته تاسو ته روپۍ نه درځي. صحیح ده. دا خو څو دغه د هغه بعد تاسو یو ضرور شی درښایم چې هغه تاسو زړه ومني. ریټس به ولاړ سي او دلته تاسو ریټس چک کړئ چې ټلیفون څومره ریټ د څومره روپۍ غواړي. صحیح ده. 100 روپۍ باندې ټلیفون کیږي. صحیح ده. دلته که تاسو سټنډرډ لاین وګورئ او اکنومي لاین وګورئ دا او دلته وګورئ مثال په یو منټ 4 ډالر باندې. صحیح دا کته لیکلي دي US ډالر او د هغه بعد دغه ریټونه لیکلي دي. صحیح ده. دا ریټونه لیکلي دي 0.03
43 دا تقریبا د ما د نمبرو شروع ده ټیلینار ده ویني دا ټیلینار لیکلی دي ما سم ټیلینار ده که تاسو ما ته ټلیفون راوکئ او له ما سره 1 منټ وغږیږئ په دغه اپلیکیشن کې صحیح ده که د هر جې چې راوکئ ما ته ټلیفون له اپلیکیشن نه له دغه اپلیکیشن نه نو د ما روپۍ د تاسو روپۍ چې د هغه به 1 منټ باندې 0.63 0.04 روپۍ به لګېږي تاسو په 1 منټ باندې صحیح نو تاسو پام وکړئ چې تاسو له ما سره څومره غږېدلی سئ تاسو له خپل کور والو سره څومره غږېدلی سئ خپل پلار خپل مور سره څومره غږېدلی سئ په دغه ټلیفون باندې دومره وړیا ټلیفون ده دلته که تاسو افغانستان سلیکټ کړئ زه افغانستان درښیم د افغانستان ریټ شی ده که زه په افغانستان کلیک کړم نو دلته تاسو ته افغانستان ریټونه هم راځي چې د افغانستان ریټونه دي هغه څومره دي د افغانستان ریټونه دي 0.3 ما تاسو ته ووایم که تاسو یو ملګري ته انوایټ کړئ نو که تاسو یو ملګري ته انوایټ کړئ نو تاسو له بله ملک نه افغانستان ته 1 منټ غږېدلی سئ که تاسو یو ملګري ته انوایټ کړئ نو که تاسو مثال 50 شپېتو ملګرو ته انوایټ کړئ نو تاسو افغانستان څخه ټلیفون وکړئ لا بل ملک ته وکړئ تاسو 1 غنټه هم غږېدلی سئ بالکل فري ولې تاسو ته به هلته بیلنس راشي صحیح ده دا ریټونه لیکلي ریټونه تاسو کتلی سئ دلته ما اوس درښکارولی یم چې زه چېرته ټلیفون پرې وکړم خو اوس دغه باندې نسم درښکارولی چې کله زه په ټلیفون باندې کلیک کړم نو کوم دغه ویډیو ریکارډینګ چې ده دا بیا بند سي صحیح ده نو دا ریکارډینګ بندېدل وه چې بیا ویډیو نه جوړېږي که نه ما به تاسو ښکاره کړی وای څرنګه زه دلته ټلیفون هم پرې کولی شم هر جې ته که افغانستان ټلیفون کوي دغه جې باندې کلیک کوئ هلې افغانستان سلیکټ کوئ انډیا سلیکټ کوئ پاکستان هر ملک تاسو سلیکټ کولی سئ اسټرالیا هر ځای سلیکټ کولی سئ هر ځای ته تاسو ټلیفون کولی سئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ کوم ویډیو خوښېږي له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ډېر ډېره مننه د الله په امان